السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه د صحت جامې پر تن ولرئ او تیر لوستونه مو هم په ډېر ښه او صحیح ډول زده کړي وي او د نن ورځې لوست او راتلونکي درسونو ته هم پوره آماده واوسیږئ. خپل کتاب، کتابچه او قلم له ځان سره ولرئ او د هر درس لپاره منتظر اوسیږئ تر څو تاسو ته موږ درس وړاندې کړو او تاسې خپل لوست ته په دقیق ډول متوجه اوسیږئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم ټولګي کیمیا مضمون د دوهم صفر کې تیر لوست موضوع مو یو ځل بیا درته تکراروم. په تیر لوست کې موږ تاسې د موادو انحلالیت لوستی و او داسې مو لوستي وو چې د موادو انحلالیت کله چې د منحله مادې اعظمي یا ډیر مقدار د محلل یا حل کوونکې مادې په یو ټاکلي مقدار کې د تودوخې په ټاکلې درجه کې حل شي عبارت له انحلالیت څخه دی. په تیر لوست کې مو ولوستل چې که چیرته موږ تاسې په 100 ملي لیټره اوبو کې د تودوخې په 20 درجه سانتیګریډ کې 208 ګرامه بوره حل کیږي او د 208 ګرامه بورې څخه زیاته بوره نه حل کیږي. نو موږ تاسې لوستي وو چې د بورې انحلالیت په 100 ملي لیټره اوبو او 20 درجه سانتیګریډ تودوخه کې 208 ګرامه دی او د مالګې د خوړو د مالګې یا د سودیم کلورایډ انحلالیت په 100 ملي لیټره اوبو او 20 درجه سانتیګریډ تودوخه کې 38 ګرامه دی او د ګاچ انحلالیت په 100 ملي لیټره اوبو او 20 درجه سانتیګریډ تودوخه کې 0.26 ګرامه دی. څرنګه چې ګورو 208 ګرامه، 38 ګرامه او 0.26 ګرامه یو د بل سره تفاوت لري، توپیر لري. نو موږ تاسې دې پایلې ته رسیږو چې ټول موادو انحلالیت په یو ډول نه دی، یعنی ټول هغه منحله مادې چې په یو محلل کې حل کیږي په یو مقدار او په یو اندازه نشي حل کېدلی. د بورې انحلالیت زیات دی په اوبو کې، د مالګې انحلالیت متوسط دی او د ګچ انحلالیت کم ده. او همدارنګه په دې ټکي ته هم متوجه کیږو چې محلل هم توپیر لري، یعنی په اوبو کې د بورې انحلالیت ډیر خو کیدای شي په ځینې نورو محللونو کې انحلالیت کم وي. نو محلل هم په انحلالیت باندې اغیزه لري او خپله منحله ماده هم په انحلالیت باندې اغیزه لري. د محلل مقدار اندازه هم اغیزه لري او د تودوخې درجه هم اغیزه لري چې په تیرو لوستونو کې مو لوستي وو. ګرانو زده کوونکو، په تیر لوست کې مو تاسو ته یوه کورنۍ دنده درکړې وه او دلته مو هم یوه تجربه درته اجرا کړې وه. تجربه مو د نبات جوړول وو چې د بورې د غلیظ محلول څخه مو تاسو نبات جوړ کړو. په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده په خپلو کورونو کې په صحیح ډول اجرا کړي وي. راځو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست ته. د نن ورځې لوست مو ده اوبه د حل کوونکې مادې په حیث. په نن ورځ کې به موږ تاسې اوبه د حل کوونکې مادې په حیث لولو او د دې لوست موخه مو دا دي چې تر څو تاسو ګران زده کوونکي په دې وپوهیږئ او وکولای شئ چې اوبه د حل کوونکې مادې په حیث وپېژنئ او په ورځني ژوند کې له اوبو څخه د حل کوونکې مادې په حیث ګټه پورته کړئ. د لوست پاڼه مو 32 ده او لوست 20 ده. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسې د ژوند په ټولو چارو کې له اوبو سره سروکار لرو او اوبه زموږ تاسو
په ژوند کې ډېر ارزښت لري او ډېر اهمیت لري. نو اوبه د حل کوونکې مادې په حیث موږ تاسې نن ورځ لولو. اوبه ځکه د حل کوونکې مادې په حیث دي چې اوبه زموږ تاسې په لاسونو باندې، زموږ تاسې په بدن باندې، زموږ تاسې په جامو باندې، کالو باندې چې کوم خیرې او چرګ، خاورې، ګرد، دوړې پرتې وي او یا د کور په وسایلو، په میز، چوکۍ او نورو وسایلو چې کوم خاورې، دوړې او ګردونه پراته وي، دغه موږ تاسې د اوبو په واسطه لرې کوو او د اوبو په واسطه یې مینځو. ځکه د اوبو په واسطه مینځو چې اوبه د دوړې، خاورې او ګردونه خپل ځان کې حلوي، یعنی اوبه د حل کوونکې مادې په حیث خپله دنده اجرا کوي، یا اوبه یوه حل کوونکې ماده ده چې خپل ځان کې خاورې، ګردونه، دوړې او ځینې نور مواد حلوي. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ تاسو وپوهیږو چې اوبه یوه حل کوونکې ماده ده، نو راځو نن ورځ بیا زه تاسو ته یوه تجربه او ازمایښت وړاندې کوم. د نن ورځې په تجربه او ازمایښت کې زموږ تاسو 4 بیکرونه پکار دي چې نمبر مو ورباندې لیکلی ده. اول بیکر، دوهم بیکر، دریم نمبر بیکر او 4م نمبر بیکر. په دغه 4 بیکرونو کې موږ تاسو 4 مختلف مواد په اوبو کې حلوو او د دغه مختلفو موادو انحلالیت په اوبو کې ګورو. چې یو موږ تاسې سودیم کلوراید یا د خوړو مالګه غواړو په اوبو کې انحلالیت مطالعه کړو، او دوهم موږ غواړو چې د ګلوکوز انحلالیت په اوبو کې مطالعه کړو، او دریم غواړو چې خاوره په اوبو کې انحلالیت وګورو چې د خاورې انحلالیت په اوبو کې څرنګه دی، او په 4م قدم کې غواړو چې د غوړو یا د شحمو انحلالیت په اوبو کې مطالعه کړو چې په اوبو کې انحلالیت څنګه ډول دی. نو د دې هدف یا موخې د لاسته راوړلو لپاره غواړو چې په دې بیکرونو کې په مساوي اندازه اوبه واچو. په لومړي بیکر کې هم 80 ملي لیتر اوبه اچوو. په دوهم بیکر کې هم 80 ملي لیتر اوبه اچوو. په دریمي بیکر کې هم 80 ملي لیتر اوبه اچوو، او په 4مي بیکر کې هم 80 ملي لیتر اوبه اچوو. اوس ګرانو زده کوونکو، د موادو د اخیستونکي قاشقې په واسطه غواړو چې د سودیم کلوراید یوه قاشقه راواخلو او په لومړني بیکر کې واچو. یوه قاشقه سودیم کلوراید په لومړي بیکر کې ما علاوه کړ. اوس غواړو په دوهمي بیکر کې یوه قاشقه د ګلوکوز علاوه کړو. په دوهمي بیکر کې مو یوه قاشقه ګلوکوز هم علاوه کړ. اوس په همغه اندازه باندې غوړي هم
په درېیمي بیکر کې غواړو چې واچوو. او په همدې ډول غواړو چې په څلورمي بیکر کې یو مقدار خاورې هم واچوو. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو ښه دغه ازمیښت او تجربې ته متوجه اوسیږئ، نو راځو ګورو چې کوم مواد ښه حل کیږي. په لومړني بیکر کې موږ تاسو یوه قاشقه مالګه اچولې وه او ګورو چې د ښورونکي میلې په واسطه یې ښوروو تر څو کې حل شي. څرنګه چې وینئ ګرانو زده کوونکو، بیا هم ټوله مالګه نه ده حل شوې. او په دوهم بیکر کې چې موږ تاسو ګلوکوز اچولی و، ګرانو زده کوونکو ګورو چې دغه ګلوکوز په اوبو کې حلیږي او که کم حلیږي او یا هیڅ نه حلیږي. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې تاسو وینئ په دوهمي بیکر کې د ګلوکوز ټولې ذرې په اوبو کې حل شوي. او په درېیمي بیکر کې ګرانو زده کوونکو هیڅ میلې او ښورولو ته هم اړتیا نه لري چې ویې خوځوو. ګورو چې غوړي د اوبو څخه جدا دي. په درېیمي بیکر کې اوبه اچولې، بیا مو غوړي اچولي وو. ګورو چې غوړي له اوبو څخه جدا دي، یعنی غوړي هیڅ په اوبو کې نه حلیږي. او په څلورم بیکر کې مو تاسو خاورې اچولې وې. خاورې هم په اوبو کې حل شوې، مګر له یو څو وخت تېرېدو څخه بیرته رسوب کوي او ښکته برخه کې کینی. نو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو وویل اوبه د حل کوونکي مادې په حیث، او موږ تاسې په دې لوست کې زده کړل چې موږ تاسې که جامې مینځو، کالي مینځو، د کور ظرفونه او لوښي مینځو، او یا هم میز او کوم نور مواد مینځو، خپل لاسونه او خپل بدن مینځو، دا اوبه خاورې، ګردونه او دوړې په خپل ځان کې حلوي. نو اوبه یوه حل کوونکې ماده ده، او نه تنها خاورې، ګردونه او دوړې په ځان کې حل کوي، بلکې نور مواد هم، ځینې مواد په ځان کې حلولی شي. ښه ګرانو زده کوونکو، تجربه مو هم په دې لوست کې اجرا کړه. اوس تاسو څه زده کړل ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، ډېر ښه. تاسو زده کړل چې اوبه د یوه حل کوونکې ماده ده چې ځینې مواد په ښه ډول په خپل ځان کې حلولی شي. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې نننی لوست مو هم په صحیح ډول زده شوی وي، تاسو ته کورنۍ دنده د کتاب د 32مې صفحې همدغه فعالیت تاسو ته کورنۍ دنده چې په دې فعالیت کې منحله ماده درکړل شوې ده چې بوره ده، د خوړو مالګه وه، غوړي وو او خاورې او شګې وې. په دې فعالیت کې تاسو منحل مواد، غیر منحل او لږ منحل مواد پیدا کړئ او په خپلو ستونونو کې ولیکئ. کوم مواد منحل وو، کوم مواد لږ منحل وو او کوم مواد غیر منحل وو. دا د ستاسو کورنۍ دنده او راتلونکی لوست مو د خالصه ماده ده او عنصر ده. په دې هیله چې تاسو په خپلو کورونو کې د هغې لوست لپاره پوره چمتووالی ولرئ، کتابونه مو مطالعه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، الله مو مل شه.